افغانستان له پاکستان زړه ماتونکې ماتې وخوړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د لوبې پچه افغانستان وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه چې پاکستان ته د 228 منډو هدف ورکړ. پاکستان لوبډلې په وروستي اوور کې یاد هدف پوره او لوبه یې په 3 وکټو وګټله چې له دې سره افغانستان خپله 8مه لوبه هم وبایلله او پاکستان نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره خپلې هیلې ژوندۍ وساتلې. دا چې افغانستان لوبه ولې وبایلله څو مهمو ټکو ته اشاره کوو. اول خو د لوبډلې په سلیکشن کې د حمید حسن لوبول تر ټولو غلطه پرېکړه وه چې د دولت زدران په ځای لوبډلې ته راغلی و. که چېرته دولت لوبه کې وی او وروستي اورونه یې ترسره کړي وی ښایي نتیجه بل سوی. دویمه غټه نکته په 40مه اوور کې د ګلبدین نایب راتګ و چې ډېره غلطه پرېکړه وه ځکه چې په هغه وخت کې د مجیب رحمان 1 اوور او د راشد 2 اورونه پاتې وو. په کار وه چې هغه اوور یا مجیب او یا راشد کړی وی. او بله خبره دا چې سمیع الله شینواري ډېر ښه بالینګ ترسره کړی و. وکټ هم سپینرانو ته ښه وه. که ګلبدین نایب پر ځای سمیع الله شینواري هم اور ترسره کړی وی بده پرېکړه به نه وه. تر څنګ یې امپیرانو هم ډېره غلطه امپیري ترسره کړه. عماد وسیم چې په لومړیو کې د راشد په بال LBW آوټ شوی و لوبسار ورنه کړ چې وروسته بیا تر وروستو یې ودرېد او لوبه یې پاکستان ته وګټله. په توپوهنه کې هم افغانستان تقریبا 30 منډې کمې کړې وې. اکرام علي خیل خورا سلو توپوهنه وکړه. ترڅنګ په توپ نیونه کې هم افغانستان ګڼ ستونزې لرلې. د عماد وسیم یو کیچ لاصغر افغان مش سو. ترڅنګ سمیع الله شینواري هم یو کیچ ډراپ کړ. په هر حال په لوبه کې د افغانستان د بایللو تر ټولو غټ لامل حمید حسن ده چې د هغه له انجري کېدو سره په ډیډ بالینګ کې افغانستان ته ستونزې پیدا شوې. لوبغاړي زموږ اتلان دي، احترام ورته لرو، خو له هر څه مخکې لوبډله اهمیت لري او د یو چا د استعفا لپاره په لوبډله کې یو مهم ځای نیول د خلکو سره خیانت ده. کله چې موږ ښه پوهېږو چې د حمید حسن فټنس برابر نه ده باید په لوبډله کې ورته ځای نوی ورکړل شوی. ګلبدین نایب په وروستیو اورونو کې ښه توپچونه نشي کولی او یوازې کولی شي په منځ کې ښه توپچونه وکړي. دا چې له افغانستان سره بل فاست بالر نه و هماغه و چې ګلبدین نایب تر فشار لاندې راغی او ډېرې زیاتې منډې ورکړې او تقریبا ګټلې لوبه یې افغانستان ته وبایلله. دوستانو دغه هدف دومره غټ هدف نه و خو سپینر بالرانو بهترین بالینګ ترسره کړ. داسې ښکاري چې د افغانانو بریا په نصیب کې نشته او خپه زړونه یې لا خپه شول. له لوبې وروسته عماد وسیم وویل چې ګلبدین نایب یوازینی بالر و چې ټارګټ کېدی شو او دوی هم ټارګټ کړ. ګلبدین نایب بیا وویل چې د حمید حسن انجري کېدل د لوبې د بایللو تر ټولو غټ علت و. تاسو د افغانستان د ماتې لوی لامل څه بولئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.